کندهار ښاروالۍ د ښار په شپږمه ناحیه اول ګذر کې د ډنډ چوک ختیځ طرف ته د ایران قونسلګرۍ شاته د یوې کوڅې د اساسي رغولو او یو پیاده رو د اساسي رغولو چارې راپیل کړي دي. دغه کوڅه چې تقریبا 290 متره اوږدوالی لري د ایران قونسلګرۍ مخ ته سړک د ښارینو له عمومي سړک سره وصل کوي. د یادې کوڅې تقریبا 290 متره اوږدوالی دی او د 4 متره په بردوالي سره په اساسي ډول جوړیږي. کوڅه چې کومه ده هغه پلم کانکریټ ورته وایي. پلم کانکریټ کیږي چې طول تقریبا 280 متره ده او 10 متره نور اضافه هم پلم کانکریټ موږ لرو. او بل بخش چې کومه ده هغه پیاده رو ده چې پیاده رو د 380 متره په طول ده، په بر باندې 3 متره او 5 سانتي عرض لري چې په دې کې انټرلاک مواد استفاده کیږي د پیاده رو لپاره. او همدارنګه د سړک پیاده رو چې دی هغه تقریبا 380 متره اوږدوالی او 3.5 متره بردوالی لري. دغه پروژې کار تقریبا 10 ورځې مخکې راپیل شوی دی چې ټولې رغنیزې چارې به د 2 میاشتو په موده کې بشپړې شي. په دغه ستره رغنیزه پروژه کې هر ورځ 45 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 15 کسان په مسلکي ډول او 40 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. وخت چې مون بس دغه روزانه کوله نه دی پوتې کله یو ورځ کله 2 ورځې کله 3 ورځې یا لړۍ او اوس دلته اخته په دغه څه کې اخته. پیغام مې دغه ځوانانو ته چې زه خپل پوهنتون محصل یم، زه په دې کار نه شرمېږم، زه کار کوم، پیسې ترلاسه کوم، خپل پوهنتون خپل زده کړې مخ ته وړم، په کورنۍ دپاره شی ګټم، حلال رزق ګټم او په دې باندې باید ځوانان ونه شرمېږي ځکه چې بل ته لاس نشته. هغه دغه شی چې دغه یو شی پیدا کړي په حلاله نفقه باندې کورنۍ وساتي. د دغه کوڅې او پیاده رو په رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. ډېر ښه کار وشو چې دا کوڅه او دا ځایونه پخېږي ځکه چې دلته به ډېر خلک د مشکلات سره مخ وو ځکه چې بارانونه به وسوله اوبه به دلې ولاړې وې نو په ډېر مشکلات سره وه. نو الحمدلله دا د اوس کار ښه په چټکۍ سره روان دی. الله پاک کوم خلک چې دا کار یې پر ذمه اخذ دی الله هغو ته خیر ورکړي چې داسې کارونه کوي چې اسانتیاوې موږ ته راولي. ترکمن هزاره با پشتون و تاجر با پشتون و